ډېره د خوشحالۍ خبره ده او ډېره د افسوس خبره ده. خوشحالۍ خبره دغه ده چې موږ کې داسې کسان داسې سوچ یې وکړو چې هغه د پی آی وړینو لپاره چیک شو او هغه دې دا سوچ وکړو راتګ دا زموږ څخه خپل داسې مقصد نشته چې کنه یاره یا دې پکې یو سړی د عهدې د لالچ دپاره یا داسې کوم ځای یو سړی د بل څه دپاره، بلکې دلته هغه ملګري راغلي دي چې هغه زه ینم چې هغه قریب خلک دی، هغه دلته هم د خپل حق تپوس کولی شي او هغې په خپل ډسټرکټ کې هم تپوس کولی شي. نو دلته هغه خلک راغلی دی ځکه چې کوم ملګري راغلي دي ما ته د خپل ځان پته ده چې ما ته هم ډېرو ملګرو دا ویلي چې یاره تاسو څه له ځای څه کوئ او دا تاسو په یو پیرامډس کې بل دا کار کوئ او دا پکې کوئ. په ډسټرکټ کې هم ډېرې مسایل وو. شکر الحمدلله چې نصیر صاحب کله چیرمین شو او موږ خپل کابینټ جوړ کړو نو زموږ ډېرې زیاتې مسایل چې کوم وي هغه حل شوې. خو موږ ته د هغو د طرفه کوم د ډسټرکټ د طرفه چې کومه وینا وه نو هغو موږ ته ویل چې یاره دا مسایل چې کوم دي دا د صوبایي سطحې دي. نو تاسو دې چل وکړئ چې اسیم یو تاسو خپل یو یونین روان کړی دی، خپل یو کمیټي هم روان کړی دی، زه به ورته کمیټي ووایم. تاسو دا چې کوم دی دا کوم مسایل چې کوم دي تاسو صوبایي سطح باندې دا خبرې چوتې کوئ چې تاسو دا مسایل چې کوم دي دا حل شي.